السلام علیکم. امید دی چې خبره تاسو ټول ته په یو نیو ولاګ کې هرکلی وایم. نو راځئ چې نن ولاګ شروع کړو. نن ولاګ شروع شو د خپل نوي کور د لینټر نه. پیسار راسي باران وریږي دا وینه اوس په دې ټیم کې صرف لګمنې شو باران وي لینټر لا لون دی دا وینه وب په ولاړی دي او په دې ټیم کې باران لګمنې شو زره وته چکر لا او چې څنګه وروتم کنه نو حارث هم راغی او حارث وی راځي چې چرته مطلب پټو غاټه چکر لګو مورته مینن لري چکر ځکه نه لګو کنه چې دا وینه وریز ډیر زیاته ګوره دا وینه نو بس مې ګلګو مو ته اسمان پکې ګړ ګړ کوي نو مې کوته بیا باران راکی شي لندو غونډه کې چکر بو لګو کومازی ګر ته چرته رانا شو بیا ان شاء الله لري چرته لاړ شو نو تاسو ته بار څخه چرته ځایم دا زمونږ کلی دی دا وینه اپل ډیر شي او ډیر غټ کلی دی مطلب په دې ځای کې دی لګ لخ کاری کنه او غیر چا پیر په غرونو کې غیر دی دا وینه ای هر طرف ته غار غړ دی او په دې ټیم کې بیا باران راغی دا وینه موږ واپس را رسیدو او چې څنګه رالو نو باران راکې شو او تاسو سوچو کوي کنه په دې کال چې کوم بارانونه دي کنه دا دی یری دي د دې مطلب په دې موسم تاسو ته ما بل ورزوم ویلی کنه چې غنمو فصل چې دی کنه نو دام تبا کیږي او نور مطلب نقصانونه زیات کوي او سګانی کال باندې بارانونه چې دی کنه ډیر زیات دي خو بس الله پاک ته خیر وکړي د الله تعالی پر الله نه خیر سوال کو او په دې ټیم کې بای دا وینه ګلایم راکې شو نو وینه څنګه چیرې ګلایم نه ها 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 چیرې څوک د ګلې وي څوک د چیرې وي ها 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 تر اوسه پورې تاسو کوم ولاګ وکړو کنه دا پرونه ورځ ولاګ پرون ما ولاګ نه کړی مطلب دا په نشي حساب دی ځکه نه چې پرون ټول ورځ باران ورېدو مازیګر بیا مطلب زره کور بار ته وته نه بس ټول ورځ بارانو نو ولاګ مې نه کړی اوس ته بل ورځ ولاګ سٹارټ شو په غپ شپ لګو چرته ځم ټول نوال هو کور خواته زو باران خو بس نقصان وغیرہ نه کړی چې کو کنه حساب دی دې پوری ځای کې پرون ډېر زیات وبجه مشوي وي کنه باران د وجې مونږ وېسنه چرته دې دیوال طرف ته څه نقصان وکي نو خیر الله پاک خیر کړی دی له خیر سره شکر دی نو له خیر سره باران څه نقصان وغیرہ نه دی کړی اوس داسې کې سره کنه خالص راغی بیټری راغستې را او بل ورځ دا چرته بازار نه راوړی او خراب شوی ده نو دا واپس وړو بازار ته نو مې بس صحیح ده چې زو او زمان بازار کې څه کارونه هغه وکړو تاسو هم بوزو چرته ځایم ټول خلک راوځي ورو جماعت لیدل سامان بازار کې دومره زیاته کڼه نه دا وینه او موږ بازار ته ورسېدو بازار کې حارث وی کنه اختر د پاره کپڑے الو دې مرګري خو لالو او بس کپڑے ګورو خوخي کې نه ځکه چې دې کپڑے په ګډې زیات دي رنگونه په ګډې زیات دي تاسو کار مې وکنه وړول مې کپڑا راواستا او زماره دې مرګري کپڑا خو نه شو کم ځای ته وځو کپڑے له سواد تا مردان ته مزه ونه ته مردان ته نی کپڑا خپلو بایلا بازار کې مونږ نیمه راته کالو کو ویزو چرته تار پاټایلا نو سیده رالو سر ملنګ ته بازار کې زیاتې سار نشو غیر زمون مخ کې او ما په خپل خاماره دی وسره خې جوړا وینه نیمه څنګه چللې طاهر خان خی برابرې دا څه کار لري راغلی سر ملنګ ته تر پاټایلا طاهر خو نه کوله خو مې راشي مونږ له دعوت ورکو دوی په ځای کوم دوی له دعوت ورکړه نه زمونږ شریک ځای ها نور خخ مزيدي خیر دی تا کمبل تا ماشاءالله هارون سلام دے هارون خانو څنګه چلے خی مشاهد حسین خان دے عباس خان دے
مشاهد حسین صاحب دی پرنسپل صاحب دی څنګه چللې پرنسپل اسلامي پبلک سکول په دومره ایڈورټایزمنٹ ما کو روپے بیا راکوي بیا به روپے راکوي پرنسپل لیول یو بل بیا کړی مونږ یو بل بیا کړی تاسو شانتي ګور نر ماشوم مونږ له وکړ دی نر ماشوم وکړ دی دوا وکړه لکه ټول بګی مات دوا وکړه ټول مات ټیم دی ټول مات دوا وکړه ها مرګري ماته به دوا او مرګري ماته به دوا وکړه پرنسپل صاحب مات دوا وکړه ها ماته نه پښتو بلې کو پیسو خدای له تیار دي کور تیار کی امين امين ثم امين ثم امين هارون دوا وکړه ماته کامیاب کا ابي دوا وکړه او زمونږ نن ورځې ولاګ په دې ځای باندې پای ته رسي امید دې چې نن ولاګ بس تاسو خوښ شوی کو چېرې خوښ شوی نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او د روان ولاګ پورې را کړه اجازه ته د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله پامان